أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القيامة دویم آیت کې د النفس اللوامه ذکرو، اغه نفس چې هغه انسان ملامت کوي، د خیر نه په ورسته کېدو او شر ته په وړاندې کېدو باندې. او دا الله رب العزت د انسان په فطرت کې یخې ده داسې چې کله دی د عصیان د ګناه کارو کی، ناروا کارو کی، نامناسبه کارو کی، نو د نفس دی ملامت کوي. او دغه ته مونږ ضمیر وایو، په دې نن سبا په خپل ژبو کې وتا ضمیر وایو. ضمیر ملامت کوي، پلان کې ضمیر ملامت کوي، ضمیر وتا خبره وکړه. نو دغه نفس اللوامه دا د انسانی فطرت حصہ ده، او انسانی نفس علماوی په درې قسمونو باندې ده. یو د ټولو نه غوره قسم ده، هغه ته النفس المطمئنه ویل کیږي. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي چې هغه د خیر خونه کوي او د شر نه، د ګناه نه، د عصیان نه انسان منع کوي. دا النفس المطمئنه ده. او دویم قسم هغه دی چې هغه د ټولو نه ناکاره قسم دی، هغه دی الاماره بالسوء. هغه نفس چې هغه انسان ناکاره کار ته راغواړي، شهوت ته، خواهش ته راغواړي، نو هغه ته الاماره بالسوء وي. او د دې دواړو په منځو معنی کې نفس اللوامه ده. نو نفس اللوامه د انسان ملامت کوي په ګناهونو کولو باندې، یا په اطاعت کې چې د کمی وکي نو په هغه باندې ملامت کوي. نو د دې نفس لوامه حفاظت پکاري. که چرته انسان هر بار د دې د ملامتیا رد کوي او دا نظر انداز کوي، نو بیا دا نفس اماره بالسوء جوړ شي. د دې نه بیا د ملامت خبره وځي، دی بیا ملامت کول نه کوي. او چې کله انسان د دې د ملامتیا خیال ساتي او د ګناه نه ځان بچ کوي، نو دا نفس هغې اعلی درجې ته ورسي، نفس مطمئنه ته. پکار ده چې مونږه د نفس د ضمیر ملامت د ضمیر په आवाज باندې غوږ دو او په هغې باندې عمل کو، او کوشش کو چې داسې یو کار زمونږ نه را نشي چې په هغې باندې زمونږ ضمیر ملامت کړي. د مخکې نه د دې خبرې کوشش کو. په دې کې د ځان سره په خپله د حساب کولو اهمیت هم دی. په کار د انسان له چې په خپله ځان سره حساب کوي، د خپل عمل په خپله ځان ته حساب را مخې ته کوي. بیا د سورة القیامه په 12 نمبر آیت کې دا خبره کړې وه چې د قیامت ورځ کله راشي، نو انسان ته به وړاندې کړی شي هر هغه کار چې د مخکې لېږلی د ځان نه، یا په دنیا کې وروستو د ځان نه پرېښی دی، صدقات جاریه او علم وغیره. نو دته به د هغې خبرې د هغې به ورته خبر ورکړی شي. نو مونږه د خپلو عملونو فکر وکړو. د اوس نه د دنیا دا ژوند، د دنیا دا وخت، د دنیا دا ساعت موقع ده، مهلت دی. د الله نه وغواړو یا الله مونږ ته زمونږه مخکني او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي. د دې خبرې د دې دعا اهتمام کوو. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. الله ما ته وبخي کم ګناهونه چې ما مخکې لېږلي دي، کم ګناهونه چې زما نه وروستو پاتې کېږي، دا راته وبخي. دغه شان بیا په آیت نمبر 16 کې نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم چې د قرآن مجید په اغستو کې د جبریل علیه السلام نه په دې کې تعدی مه کوه.
نو په دې کې د متعلم د پاره هغه کس چې هغه علم حاصلی تعلم کوي نو د هغه د پاره یو ډېر عجیبه او اهم ادب ذکر کړی شوی دی چې کته هر څومره په علم باندې حریصي هر څومره دا غواړي چې ماته دی علم حاصل شي هر څومره ته د علم سره مینه کوي او پاغي کې وړاندېواله غواړي خو تر څو پورې چې معلم خبره پوره کړي نه نو د هغې په دوران کې خبرې مکوه هغه ټوکمو هغه نه تپوس مکوه تر څو پورې چې هغه خبره پوره کړي نه او مسله پوره کړي نه نو تر هغې پورې اگر چې ستا په ذهن کې به اشکال راغلی اگر چې تا ته به دغه خبره د مخکې نه معلومه لکه نن سبا د متعلمینو دا غټ مرض دی چې کله استاد خبره کوي معلم خبره کوي نو که دته دا خبره معلومه بس دې د مخکې نه ویل ما ته خو دا پته ده داسې خوشته نو د هغه نه وړاندې کېږي د هغه نه مخکې کېږي نو دا کار دا د متعلم د آدابو نه خلاف کار دی د آدابو خیال ساتل پکار دی د حصول علم په دوران کې به طور خاص بیا په آیت نمبر 17 کې د دې خبرې بیانو ان علینا جمعه و قرآن الله رب عزت ذمہ داری واغسته چې د دې را جمع کول دا زما ذمہ داری ده چې قرآن مجید الله رب عزت په مختلفو وختونو کې مختلف آیتونه نازل کړي دي د یو ځای او د بل ځای د یو صورت او د بل صورت او دغه ټول دغه شان د صحابه سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو سره په مختلفو ځایونو کې لیکل شو الله رب العزت خپل دغه وعده پوره کړه او هغه قرآن مجید دغه شان راجمع کو څنګه چې د هغه ترتیب په لوح محفوظ کې په هغه ترتیب باندې مونږ تر رسیدلې ده دا هغه د جمع قرآن هغه وعده پوره شوی ده دا شان په آیت نمبر 20 کې ډېر اهم آیت نمبر 20 او 21 چې پای کې د انسانانو یو داسې مرض ذکر کړو چې پای سره اکثر خلق چې دینو هغه تاوانیان کیږي او هغه سره د دنیا مینه او د آخرت نه غفلت او دا په څه وجه راځي د هغې وجه دی چې دنیا مخې ته ده د دې نعمتونه مخې ته دي او په دې کې فایده انسان ته په دې دنیا کې میلاویږي نږدې میلاویږي په عجلت سره په تادۍ سره میلاویږي جبکې د دې په مقابله کې آخرت وروستو دی لا چلیدلي نه دي نعمتونه د هغې قیام هغه چلیدلی نه د هغې ځایونه د هغې محلونه د هغې باغونه دا چلیدلي نه دي لرې دي نو په دې وجه باندې اکثر خلق د هغې نه غافل شي حالانکې هر چا ته پته ده چې دا دنیا دقه شان ده چې د دې نه به هر سړی ځي په دې کې څوک پاتې کېدی نه شي او ځي به دې چېرته آخرت ته به ځي هغه یو عالم په باره کې راځي بادشاه دې تپوس وکړو چې د مرګ نه ولې یریږو د مرګ نه یره ده ډېره زیاته په څه وجه باندې هغه ورته په جواب کې وي تاسو وی دنیا آباده کړې ده او آخرت مران کړی دی نو انسان کله دا غواړي چې د آبادی نه لاړ شي وران ځای ته که چېرته تاسو آخرت آباد کو آخرت هم آباد کو د ځان دپاره او هلته هم د ځان دپاره د څه تیاري ولېږله نو بیا به تاسو غواړئ چې هلته لاړ شي ځکه چې هغه د هغې نعمتونه د دې نه ډېر زیات غوره دي د همیشه دي او د ابدالآباد دي نو چې مونږ د هغې نعمتونه په ذهن کې تازه کوو او د هغې د تازهوالي د ټولو نه غټ صورت او ټول نه غټه ذریعه ده د قرآن لوستل دي د قرآن زده کول دي او قرآن ته کېناستل دي چې مونږ د قرآن په قرآن باندې د ځان د پوه کولو کوشش کوو دغه شان د الله نه غواړو یا الله ته دنیا زما مقصد مه جوړئ زما د پوهې زما د علم مبلغ او د هغې مقصد دنیا مه جوړئ اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همي ای الله زما
غټ مقصد دنیا ما جوړای، زما غټ مقصد آخرت جوړ کی. ولا مبلغ علمي، او زما د علم مبلغ او د علم باعث او د علم کوم مقصد چې دی هغه دنیا ما جوړای، بلکې د هغه مقصد آخرت جوړ کی. چې دا دعا مونږ د الله نه غواړو، د دې دعا اهتمام کوو. دغه شان په آیت نمبر 23 کې د هغه خلقو ذکر او چې کوم بعد د قیامت په ورځ باندې تر او تازه الله دې مونږ ټول د هغوی نه کی، او هغوی به خپل رب ته ګوري، د خپل رب دیدار به کوي. نو چې مونږ داسې عملونه کوو چې هغه مونږ د هغه خلقو په زمره کې راولي، چې کوم خلق به د قیامت په ورځ باندې په آخرت کې په جنت کې د الله د دیدار نه سرفرازه کیږي. الله دې مونږ ټول په هغې کې جوړ کړي. او په آیت نمبر 28 کې د مرګ د حالاتو ذکر او چې کله به مرګ راشي او انسان ته به پته ولګي چې بس وس د جدایۍ ټیم دی. ظن انه الفراق، دنیا پاتې ده، اوس هر څه پاتې دي دلته. نو چې مونږه دغه وخت را یادو، د الله نه د حسن خاتمه سوال کو، یا الله زما خاتمه په ایمان سره کی، یا الله زمونږه خاتمه په ایمان سره وکي. الله د دې دعا اهتمام کو، دا دعا د خپل دعاګانو حصہ جوړو. او د سورت په آخر کې د آیت نمبر 27 نه په اخوا د الله رب العزت قدرت او د انسان اولنې تخلیق، د انسان ابتدا د هغې ذکر ده. چې کله کله مونږ ځان ته خپل ځان را یادو، دا به مونږ د تکبر نه لرې کوي. مونږ سو په شروع کې سو، اوس سو په آخره کې به سو، او آخر به دغه شان خاورې کېږو. د دغه استحضار او د دغه سوچ او د دې فکر چې مونږ کوو، بیا به د تکبر نه لرې یو. الله دې زمونږه نصیب کی چې مونږ ته عاجزي نصیب شي، او الله رب عزت مونږ د تکبر نه وساتي. ځکه تکبر ډېره لویه بیماری ده، دا چې په چا کې وه د ذرې برابر. نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې جنت ته به نه داخلېږي. الله دې زمونږه زړونه د تکبر نه پاک کړي. الله رب عزت مونږ ته د هغه د ذات معرفت را نصیب کړي، او الله رب عزت مونږ ته عاجزي نصیب کړي. یا به انشاءالله بل صورت شروع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا